هغه ته باید اسلامي امارت لبیک ووایي، هغه باید غوښتنې ومنل شي. لکه ما مخکې یادونه وکړه، دا د افغانانو حق دی چې لورانې تحصیل وکړي، زده کړې وکړي، دا یې حق ده. ما مخکې په رسنیو کې ویلي دي. اوس موږ دغه موقع ولې مساعده کو چې بل اخره زمون کورنۍ کډوال شي نور هیوادونو ته؟ ډیری هیوادونو ته چې کډواله شوي دي ترې پوښتنه وکړي، هغوی د اقتصاد د فقر لپاره تللي نه دي. یو علت یې همدا ده چې کډواله شوي وای زمونږ اولادونه بې زده کړو پاتې کېده، موږ د زده کړو لپاره لاړو، ترکیې ته لاړو، نورو هیوادونو ته لاړو. نو زه وایم که چېرته دا به ښه وي چې د خپل په هیواد کې په یو اسلامي ټولنه کې په یو اسلامي چاپیریال کې زده کړې وکړي. دغه زمینه به موږ ورته مساعده کړو. یعنی 2 کاله پوره شوي دي. زه امیدواره یم او دغه کومې ګنګوسې چې دي چې کېدای شي 15 د اګست یو اعلان وشي چې زمونږ د خویندو پر وړاندې ښوونځي خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي. خدای دې وکړي چې دغه مسله حل شي ژر تر ژره، چې بل اخره دغه اوس زه په دې عقیده یم، په دې نظر یم، دغه کوم کسان ته د جګړې غږ چې پورته کوي، دوی چې څومره په افغانستان کې د حکومت او د ولس ترمنځ واټن رامنځته کیږي، دوی چکچکې ورته وهي، جشنونه نیسي، خوشاله وي ورته چې بل اخره پرېږده چې دا واټن نور هم زیات شي. ځکه دا د دوی په ګټه ده. یو باثباته افغانستان، یو باثباته دولت هېڅکله وخت د دوی په ګټه هم نه دي. دغه د افرادو دغه کوم کسان د جګړې ډول وهي، ځکه دوی همیش په جګړې کې ګټې لټولي، همیش د افغانستان په بې ثباتۍ کې دوی ګټې دي، همیش د افغانستان په نفاق کې د دوی ګټې دي. هېڅکله وخت نه غواړي چې افغانان سره په یو ټغر راټول شي، هېڅکله وخت نه غواړي چې افغانان یو لاس سي سره. زه وایم چې راځئ، اوس وخت را رسېدلی دی. یو خو دننه د افغانانو غوښتنې دي، یو دا چې دوی ته راځئ، یو خو دغه د کمیسیون دی، یو بل دا چې راځئ دوی سره کینو، دوی څه غواړي هغه باید مسله ورسره حل شي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بهر کې چې ګروپونه جوړ شوي دي مختلفه لیدلوري لري، داسې نه دي چې ټول سره یو دي. دوی اوس ګوري یو خو دلته هغه کومې د بیت المال پیسې چې دوی لوټ کړي دي په بهر کې کومې پانګونې کړي، یو د ننه چې کوم دوی دلته پانګونې کړي دي، دوی د دې ساتلو لپاره مو همدغه مسله مطرح کوي چې څنګه اوس بیرته دغه کوم پیسې چې دوی غلاوې کړي دي دوی بیرته لاسته راوړي او بل اخره دوی واک ترلاسه کړي. زه وایم دغه د واک مسله باید نور د عدم تشدد له لارې باید ترلاسه شي، نور دغه د جګړې له لارې قدرت ترلاسه کول باید دغه فرهنګ او کلتور باید له منځه لاړ شي. نور باید دغه فکر دغه سوچ باید له منځه ویسو چې موږ که واک ترلاسه کوو که قدرت ترلاسه کوو په افغانستان کې، دا د جګړې له طریقې نه د ترلاسه شي، د تشدد له لارې د ترسره شي. ګوري د اوس کې ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې هیوادونه دي دا د ابزار په توګه دوی ساتلي دي، د ابزار په توګه ترې کار اخیستل کیږي. موږ وایو چې راځئ تاسو خو دا 20 کاله خو دلته واک کې وئ، دغه 20 کاله خو حکومت ستاسو په لاس کې و، د دولت خو تاسو پر مخ وړه، دغه 20 کاله خو تاسو په افغانانو ته معلوم شي چې تاسو څه کول او افغانانو سره کومه جفا چې تاسو وکړه هغه ټولو ته په ډاګه ده. نو اوس خو پرېږدئ چې 20 کاله تاسو حکومت وکړ، اوس پرېږدئ چې اسلامي امارت څه کوي، خو تاسو هم کولای شئ راسئ او بل اخره کومه نسخه د افغانستان د جوړونې لپاره که لرئ خو مهرباني وکړئ هغه وړاندې کړئ چې افغانان هم پوه شي. که تاسو د اسلامي امارت نه یو ښه بدیل تاسو ګورئ خو راوړاندې کړئ، هغه بدیل مو وړاندې کړئ چې موږ پوه شو چې تاسو ښه بدیل یاستئ. خو متاسفانه بدبختانه بل بدیل موږ ښه نه لرو د هغه چې د افغانستان له دې بدبختۍ نه وساتي. یوازینی کار چې د اسلامي امارت پر راتګ سره دا و چې د هغه د قدرت جزیرې ختم شوي. دلته ټولو افغانانو ته په ډاګه ده هر ولایت کې یو حکومت و، د اداري فساد اوج ته رسېدلی و، جمهوریت یا دیموکراسي په اصل کې هیڅکله وخت دلته نه تمثیلېده. یو په نوم جمهوریت ولې هغه کارونه ترسره کېدل چې متاسفانه هغه د جمهوریت په اصولو کې او د دیموکراسي په اصولو کې هم نه ول. زه وایم چې راځئ جګړه د حل لار نه ده، هیڅ افغان جګړه نه غواړي. که تاسو پوښتنه وکړئ دا اوس په افغانستان کې کوم افغان غواړي چې بیا لکه مجاهدین غوندې و تنظیمونه جوړ شي، بیا په افغانستان ټوټه ټوټه سي، بیا نه د چا عزت په امن کې وي، نه د چا ناموس په امن کې وي، نه افغانستان بیا هغه کومې لاسته راوړنې چې اوس موږ لرو هغه وساتل شي. خو زه وایم د دوی نسخه د وړاندې کې افغانانو ته چې د افغانانو هم فیصله وکړي چې موږ دغه نسخه ده، دغه د افغانستان د بحران نه د وتلو لار ده. خو دوی نه لري چې نه لري
راځي افغانان یاستئ، راځي تاسو هم همدغه هیواد کې تاسو هم حق لري. لکه ما مخکې یادونه وکړه عمومي عفو اعلان شوې ده، که تاسو راځي او دوه درې کسه ډیر ویریږي نو ډار لري، خو تاسو خو وایي چې ملت له موږ سره ده، نو ډار له څه لرئ؟ خو راځي که چیرته یو دوه کسان هم وژل کېږي خو بیا به موږ پرې پوه شو چې موږ به اسلامي امارت ته ووایو چې دغه دا کسان راغله ووژل شول. او که چیرته دا ډار نه وي او یوازې همدا اسلامي امارت هم د دې ولس پر وړاندې مسولیت لري. لکه څنګه ما چې مخکې ویلې دا ولس غواړي چې یو اساسي قانون ولري، دا ولس غواړي چې نور مسؤلیت او مکلفیتونه د حکومتي چارواکو باید معلومي، دا ولس غواړي نور حکومت سرپرسته نه وي، نور 2 کاله پوره شول، دا ولس غواړي چې د خويندې پر وړاندې ما مخکې یادونه وکړه ټول حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شي. دغه مسؤلیتونه دا هغه څه دي چې دا د ولس غوښتنې دي او اسلامي امارت هم 2 کاله پوره شوي، نور باید هغه غوښتنې چې دي دوی باید ورکړي او اسلامي امارت یو واضح کتبي پالیسي او بهرنی سیاست هم د هیوادونو پر وړاندې ولري. همسایگان ګاونډیان د ښه وپېژني چې دوی څه اهداف لري، څه موخې لري. همدغه رقم چې مجاهدین ګاونډیانو ټوټه ټوټه کړه، هم مجاهدینو نه ملاتړ وکړه، هم بیرته تنظیمونه ترې جوړ کړه او هم افغانستان پې ویجاړ کړه. اوس هم همسایگان ګاونډیان زموږ هېڅکله وخت نه غواړي چې یو پرمختللی هیواد ولرو او بالاخره یو موټی یو باثباته دولت ولرو. نو زه فکر کوم چې دغه زموږ غوښتنې وي او خدای دې وکړي چې یو څه شي وي. مننه کوم، خوشحاله. هغه څوک چې په افغانستان کې لیک ته لږه په تیر نیمه پیړۍ کې لوبېدلي دي او دلته مرکزي نظامونه له مات سره مخ کړي دي او بدبختانه خواشینۍ سبب ووایو چې دوی هم افغانان دي، ولې د پردیو ګټو لپاره د شخصي ګټو پر اساس باندې برخورد او چلن کړی دا او شخصي ګټو ته یا ډیرو تنګ نظر او لنډو افراطي ګټو ته پر ملي ګټو باندې ترجیح ورکړی ده. دغه مسله د سبب شوی ده چې په ملت کې د دوی د میلیوني نفوس پر اساس چې میلیونونه به په دغه چارې راوباسو، میلیونونه به په هغه چارې راوباسو، دغه ټولې مسلې او دغه ټولې معادلې سرچپه او برعکس ثابت کړي. ترڅنګ د افغانستان په قضیه او مسله کې هیڅ د سیمې کوم هیواد هغه هیوادونه چې له دغه خلکو سره په سنتي اړخ ډول اړیکې درلودې، مثلا لکه پاکستان، ایران، چینایان، روسان، هغوی هم د افغانستان له دولت سره غواړي اړیکې ونیسي. حتی هند چې په دودیزو عنعنوي اړیکو کې له پښتنو سره اړیکې کمې وي او د یو بد تاریخي روایت او تحریف پر اساس باندې په افغانستان کې خپل سیاست پالل، هغوی هم اوس غواړي چې له افغانستان له حکومت سره اړیکې ولري او که یو سیاسي تغیر په لویه کچه راسي او یو د افغانستان د بهرني سیاست کې یو مهم پاکټ یا اړخ چې هغه د اعتماد سازي لپاره کار ده دا وشي، نو زه په دې باور یم چې هند به هم په هغه کټګوري هیوادونو کې چې د افغانستان سره به نږدې او ډېر ژر اړیکې ولري. دریم بحث دا ده چې د افغانستان دا خلک چې هغه سیمو ته ځانونه منسوبوي، د هغوی ټولو سیمو څخه 15 نفر هم به دوی پسې ونه درېدو، نه په بدخشان کې به دوی پسې څوک ودرېدو، نه په اندرابونو کې حقیقي ولس به دوی پسې ودرېدو، نه په هغه سیمو کې چې البته دوی دایه بولي، دوی افغانستان په هغو باندې ویشي او دوی د تقسیم سیاست په همدغه واحد ملت باندې کړی ده. ما خو تر اوسه پورې داسې څه نه دي اورېدلي